د غټ اختر مونځ نیت او د غټ اختر مونځ پریکټیکل طریقه ګران کتونکو زه به تاسو ته په دغه ویډیو کې د غټ اختر مونځ نیت او د غټ اختر مونځ پریکټیکل طریقه وښایم. کله چې تاسو عیدګاه ته لاړ شئ او هلته د اختر مونځ کوئ، کله چې امام ودرېږي هغه امام چې طریقه ښایي، خو زه به تاسو ته په دغه ویډیو کې طریقه وښایم. بعضې ځایونه داسې وي چې هغه ځای کې امام طریقه نه ښایي. کله چې غټ اختر مونځ ته ودرېږي، نیت یې چې دی زړه اراده ده چې په زړه کې اراده راغله د مونځ دپاره بس دا ستا لپاره کافي ده. بیا که چا په خوله باندې الفاظ ویل، دغه په خوله باندې الفاظ ویل دا بهتر او مستحب عمل دی. هغه الفاظ داسې دي: نیت مو وکړو زړه د خلاصه 2 رکعته واجب مونځ کم د غټ اختر سره د واړه تکبیرونو په دې حاضر وخت په دې حاضر امام پسې رضا خاص خدای تعالی لرم محمد کعبې شریفې په لورې الله اکبر. امام به تکبیر وایي، مقتدیان هم تکبیر وایي. دې تکبیر سره به غوږونو ته لاسونه یوسئ. هغې نه وروسته به چې دی په نوم باندې لاسونه وتړئ او ثنا به وایي سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک. دغه ثنا به چې دی هم مقتدیان وایي هم به امام وایي. کله چې ثنا پوره کړي امام به چې تکبیرات وایي، 3 تکبیرات به دغه تکبیراتو کې به غوږونو ته لاسونه وړي او لاسونه به چې ځوړند ساتي. څنګه امام به وایي چې الله اکبر، نو مقتدیان به وایي چې الله اکبر، لاسونه به چې ځوړند ساتي. بیا به چې امام وایي چې الله اکبر، مقتدیان چې الله اکبر سره غوږونو ته لاسونه یوسي. او بیا 3م تکبیر بیا امام وایي چې الله اکبر، نو مقتدیان چې غوږونو ته لاسونه یوسي. او بیا به امام چې لاسونه په نوم باندې وتړي یا د نوم نه لاندې، او مقتدیان به هم د نوم نه لاندې لاسونه وتړي. هغې نه وروسته به الحمد شریف یعنی سورې فاتحه او ورسره به یو صورت ملګری کړي. صورت نه وروسته به امام وایي چې الله اکبر، رکوع ته به لاړ شي سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد الله اکبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اکبر الله اکبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اکبر. بیا چې کله امام ودرېږي، امام به چې دی اول بسم الله الرحمن الرحیم خفیه وایي، مقتدیان به خاموش وي. بیا به هغې نه وروستو سورې فاتحه وایي. سورې فاتحې پسې به یو صورت ملګری کړي. چې کله صورت ملګری کړي نو په دغه وخت کې به 3 تکبیرات امام وایي او هغې سره به غوږونو ته لاسونه وړي، یعنی الله اکبر، لاسونه به ځوړندو ساتي. بیا یو 3 سیکنډه وقفه به وکړي. بیا به وایي چې الله اکبر، بیا به لاسونه ځوړندو ساتي. یو 3 سیکنډه وقفه به وکړي. بیا به وایي چې الله اکبر. نو دلته اکثر خلک چې دی بیا 4م تکبیر دپاره نیت وتړي، بیا چې امام وایي چې الله اکبر، نو خلک ټیټ شي. دا طریقه غلطه او نیت چې دی هغه صورت کې تړلی شي چې کله هغې نه وروسته خلک سورې فاتحه وایي یا مونځ وایي. نو په دغه ټیم کې خو څوک مونځ نه وایي، صرف تکبیر وي. نو چې کله 3م تکبیر په 2م رکعت کې وشي، یعنی امام وایي چې الله اکبر، نو لاسونه به ځوړندو ساتي. بیا چې امام وایي چې الله اکبر، نو رکوع ته به لاړ شي سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد الله اکبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اکبر الله اکبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اکبر. یو چې تشهد وایي، تشهد به تر هغه اخره پورې ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران کتونکو دا د لوی اختر پریکټیکل طریقه وه. امید لرم چې تاسو به دغه ویډیو خوښه شوي وي، تاسو ته به دغه ویډیو نه ډېره فایده رسېدلې وي. او په دغه ثواب کار کې چې تاسو هم شرکت وکړئ، دغه ویډیو چې دی شیر کړئ. څومره چې شیر کړئ څومره خلکو ته چې ورسیږي، ما سره به چې تاسو هم په دغه ثواب کې شریک شئ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.